بخښنه غواړم. یوه لنډه پوښتنه هم غواړم تاسو نه دلته زه د تاسو خبرو سره زه یو ځای کړم. د کرښې هغه غاړې چې دا کوم فعالیتونه د ټي ټي پي له ادرسه کیږي یا د نورو جهادي کړیو له ادرسه کیږي، هغه هم د پنجاب د آرمي په خلاف د ورځې 15 شپږ لسې ورته وژني. ستاسو په نظر باندې دا څه شی دی؟ دا هم د پنجاب خپله ډرامه ده او که نه؟ د هغې وجه دا ده چې په دې کې دا وژل چې دي دا ریل دي، دا دروغ نه دي. خو د دې دا پروجیکټ چې دی دا هم د دې مقصد دپاره دی چې په پښتونخوا کې د وطن بربادولو دپاره دلته د ملیټري پریزنس دپاره دي ته طالب ضرورت دی. هغه طالب کې مختلفې ډلې دي، بعض دې سره جنګېږي، بعض د دې طرف نه جنګېږي. نو په دې کې دا وژنې چې دي دا ریل دي. په سوات کې په زرګونو خلک ووژلی شو، هم طالب و هم فوجیان، خو په دې کې اکثریت خلک چې وو هغه عام سواتیان یا افغانان تاسو ورته ووایئ پښتانه ووژلی شو. نو که ته صرف د وژنو په بنیاد باندې دلیل ورکې، نو القاعده امریکا جوړه کړه، د القاعدې خلاف امریکې اپریشن وکړو، القاعدې والے ووژل. د القاعدې بانه جوړه کړه، د القاعدې او د مجاهد په امریکا په شریکه باندې سپانسر کړو، په یو لسیزه پورې $100 بلین پې ولګول، او بیا د هغې خلاف وار آن ټیرر پسې راغی چې کله هغه خلک د هغې خلاف استعمال شو. آیا القاعدې د 9/11 اټیکس کړو؟ القاعدې منلي دي. آیا القاعدې به په امریکایانو اټیکس کول؟ بالکل به پې کول. خو امریکا ته القاعده دومره لوی اختار نه و. په دې وجه باندې دغه قسمه وسلوالې ډلې چې وي دا ریاستونه جوړي د دې لپاره چې دغه بانې کړي او بیا هغه ریاستونه برباد کړي. پنجابي چې کوم پراکسیز لري. پوښتنه دلته بله را دا ولاړېږي چې کله د پنجاب له خوا نه په افغانستان کې بمبار کیږي، عام انسانان وژل کیږي او بیرته په غبرګون کې د طالبانو له خوا نه د هغو د پاکستان پوستې ټارګټ کیږي، هلته د پاکستان د آرمي د پوستو سقوط نه وروسته پولیس ورته وژني. دغه حالت هلته تاسو په خپلو سترګو ولید، سره له دې چې تاسو د خولې خبرې دي چې دغه د پاکستان خپله د پراکسي ډله ده، د طالبان مخه خطاب کړل. څنګه د امکان ولري چې یو څوک د تا پراکسي او بیا د بیرته برعکس ویسه ورسه ستا په خوره باندې راپورته سي، ستا په خوره کې بیرته تا ووهي، ودې وژني، او دغه حالت چې ته په د کرښې غاړې تا ولید ضرورت یې لا نشته چې زه پرې ډېر وغږېږم، میډیا به څارئ ګورئ به. څنګه د امکان ولري چې یو پراکسي د بیرته دغومره قوي ستا په خلاف بیرته راپورته سي او تا په مقابل کې دا ډول جګړه وکړي؟ دا همدغه شان څنګه چې امریکې القاعده جوړه کړه او القاعده ولګېده 9/11 وکړو، الوتکې والوزولې او پینټاګان یې وویشتو. دا همداسې د څنګه چې پاکستان طالب جوړ کړ او هغه طالب پلا فوجیان او پولیس والا ووژل. پنجابي جرنیلان یې مني، سیاستمداران یې مني چې زمونږ پروجیکټ و. د هغې لپاره تا ته کتابونه جنرالانو کتابونه راواخلې، د ټولې نړۍ خلکو پې لیکل کړي چې طالب چا جوړ کړ. اوس که ستا دا دلیل چې آیا پراکسي په تا خلاف نشي جنګېدی، پراکسي مطلب دا نه وي چې به ستا خلاف نه جنګېږي. پراکسي جوړېږي د دې لپاره چې اول به ستا سره وي، بیا به ستا خلاف هم شي پکې بعض کسان، ته به بیا هغه بانه کوې او هغه ځای به وژنې، هغه ځای باندې به حمله کوې. او پاکستان په خپله په حقیقت کې که زه د پاکستان وجود ته ګورم، دا خو په خپل ذات کې پر دې خوره باندې پراکسي ده. زمونږ او ستاسو بحث بیا ولې په دغه موضوع باندې نه سرخېږي چې دا پاکستان هر یو کار دی، لکه فیضان صاحب چې مخکې وفرمایل چې هره پروژه چې د هر چا نه واخیستله بس لکه اجرتي بدماشان دغه پروژه مخ ته بیایي. په دې کې هیڅ شک نشته. پاکستان د امریکې اډه څنګه چې کویت کې اډې وي، چې ایران پرون کومې اډې ویشتلې دي عرب دنیا کې، دا ټول د امریکې اډې دي. امارات کې د امریکې اډې دي، دغه کې په سعودي عرب کې د امریکا اډې دي، په بحرین کې اډې دي، په کویت کې اډې دي. او شان پاکستان خو د امریکې په دې سیمه کې ټول نه لوی اډه ده. اوس دا خبره کول چې سمه ده، بیا خو نو دا خبره تاسو بیرته رد کړله که نه همدرد صاحب؟ کله چې امریکا ته په خپله د پنجاب او ټول پاکستان د امریکا غلامه وګڼله، متوجه یاست، او هلته د پاکستان له خوا نه په افغانستان کې بمباردونه او د طالبانو یا په ټوله کې د باګرام ټارګټ کول یا نور د وسلو ډیپوګانې ټارګټ کول، دا ټول ته فکر نه کوي دا کانټرډکشن خبرې دي. یو اړخ نه طالب د پاکستان پراکسي بولي، بل خواته نه هغه ځای کې په خپله پاکستان د امریکا غلام بولي چې هر شی هغه ورته وایي هغه کار وکړه. یعنې چې دلته ته فکر نه کوي چې طالب مستقیما له پنجاب سره هم په دښمنۍ بوخت دی او د امریکا سره غیر مستقیم له امریکا سره، مستقیما له پنجاب سره. ما سره چې څومره یعنې اعداد و شمار دي د هغې مطابق طالب پنجابیان دومره نه دي وژلي څومره چې پښتانه وژلي دي، هم په لر وطن کې هم په بر وطن کې.
د هغې په وطن کې د اولاد افغانان من په تیر باندې خو د شل کلن جمهوریت مثال به ذکر بدلوي تاسو چې تیر طالبان خو دا روایت وکنه ګوري همدرد صاحب محترم طالبان خو د شل کاله په افغانستان کې چې کومه جګړه کړې ده هغه د پاره دوی یو ډیر یو منون کې نریټیو درلود او نریټیو یې څه شی و چې زه په افغانستان کې حاکم وم په ما باندې د يرغل وکړه زه دې ووهلم زه دې وشړلم ما عهد وکړ چې زه به ستا خلاف بیرته د دغه یرغل په وړاندې زه درېږم زه به جګړه کوم نن دې وهم سبا دې وهم 10 کاله نور 20 کاله نور او هغه ورځ راغله چې افغانستان نه امریکا ووتله بیرته طالب راغی پر خپل ارګ کې په خپله کېناستېده هغه وخت کې ملا صاحب محمد عمر ناست نن ملا هیبت الله ناست ستا په خبر نشته خو دا راته ووایي چې د طالب چې دا لومړۍ جګړه کوله یې په حاکمیت کې راته دې چا راوستی بیا د 20 کاله د چې دا جګړه کوله دله را وسله چا ورکوله دقیقاً خو دا د چا لپاره جنګېدو اگزیکټلی دغه خبره نن د سپیس یو بحث هم دا و چې منظور پښتینه مو کړله ما په دې خبره باندې نن یو وړوکې غونې تفسیره درلودله چې کله طالب د پاکستان پراکسی وه یا د هغه ځای کې دوی ژوند کوه د پاکستان په هیڅ قیمت باندې نه غواړي چې په ارګ کې دی یو سیستم وجود ولري د هغه په مقابل کې دی حتما باید یو څوک اوسېږي چې جګړه وکړي کله چې په افغانستان کې ولسمشر غني او کرزی په حاکمیت کې وه طالبان یې ورته سپورټ کول په پوره معنا یا په لږم پیمانه چې هر ډول و خو سپورټ یې ورته کوه نن چې طالب په ارګ کې ده ځان خپلواک بولي ټرمپ تی ویل چې زه درته هغه نه درکوم د باګرام بیز نه درکوم نه درکوم خبره خلاصه کړله د دغې خبرې د زور خو ما تاسو په خپله پوهېږو حد اقل دومره مو سر خلاصه چې دا نن په افغانستان کې دا بمباردونه د چی د وجې کېږي دا د پاکستان په خپله خوښه کېږي نه دا خو د یو چا فرمایش دی چې ورته ورکول شوی چې هلته ته دا بمبارد وکړه چې دوی د فشار لاندې لاړ شي اوس نو څنګه د امکان ولري چې زه کله طالب په افغانستان کې هغه نن د خپل د واک او د اختیار خبره هم درته کوي د رد خبره هم درته کوي مستقیما د نړۍ زبرځواک ته وایي چې در سره نه منم خبره ختمه چرشه کې ویکه هغه د پاکستان په نن په افغانستان یرغل وکړه په مقابل کې طالب بیرته په ضد فرضي کرښې اخوا اوړي ور سره جګړه کوي وی چې لس مې وژنې یو دې وژنم خو در سره جګړه کوم نو د دنه نور ته سپین د اختیار خبره ته څه کوي څنګه کولی شي زه خو چې ګورم تر دوی نور زیات زورور خلک تر دوی نور زیات په خپلې خبرې ولاړ خلک زه نه وینم فی الحال دپاره دوی د یو پنجاب سره په مستقیمه جګړه کې او د امریکا سره په غیر مستقیمه جګړې کې دوی هم دا اوس بوخت دي جګړې ته زور وایي که نه چې جګړه خلک کي جګړه خو جمهوریت هم 20 کاله وکړه شاته څوک خو ستا په نظر جمهوریت دا بایلوله نه جمهوریت نه جمهوریت ورته امریکا سقوط کو د دوحې په دغه کې او د طالب په ذریعہ باندې طالب ته حاکمیت ورکو دا خو د نړۍ استخبارات دي هغوی دغلته په وطن کې لوبې کوي مو خو دا نه وایو یو منټ ما خو تاته دا نه دي ویلي جمهوریت چې ناټو ورسره شاته ناسته وه هغه امریکا راوستو ولې راوستو ځکه چې طالب دلته کې مجاهدو او طالبو دا خو هم د امریکې باقیاتو نو زموږ دا وطن چې دی دا د استخباراتي جګړو یو جاله ده په دې کې خپلواکه که ته جمهوریت ته خپلواکه نه وې طالب ته ته وایې چې دی خپلواکه نه دی دویم که ته دته زورور وې په دې وجه چې دی جګړه کې جګړه خو جمهوریت هم 20 کاله طالب سره وکړه پاکستان سره یې کوله خو طالب سره یې کوله پاکستان هغه شکل پاکستان خو پنجابي ډایرکټ جګړه نه کوله خو هغه پراکسي لرلودو او 1000 افغانان یې پرې ووژل که چېرته همدرد صاحب دغه ستاسو ارګومنټ یې دا ته چې کومه خبره کوې چې 20 کاله جمهوریت نو بیا خو دلته ته طالب نور هم زورور معرفي کوې د طالب خو دغه ځای کې د زور خبره ته نور هم ثابتوي چې 20 کاله یې درته د جمهوریت رسمي دولت سره ووهله چې نن د پنجاب سره جګړه ده او دا غیر مستقیم جګړه د غرب سره ده دام درته کوي هغسې هغلته یې ارګ نه ویستلې دلته اوس درته په مقابل کې ولاړ ده وایي چې نه در سره منم چرشه ترانه خواهش لري دلته او دا د دو د یو ټیټو خلکو خبرې نه دي همدرد صاحب محترم او نه دا د حسیب خان ځواک د خولې خبرې دي چې درته ناست دي وایي چې ولا طالب دغسې خبرې کوي طالب خو مستقیما دغلته په میډیا باندې راغله وایي چې د یوې لویشتې ځمکې حسابي هم زه در سره کوم او نه دا حق در کوم چې کومه کیسې د طالب لپاره کې د طالب نه لري ما ته تو امریکا کړی دی امریکا طالب لري راوستو یعنی مجاهد راوستو طالب راوسته بیا نو ضرورت څه ده چې بیرته خپل راوسته او بیرته اوس وهي یعنی چې داغه جواب درته زه در کوم کنه چې طالب امریکا راوستو طالب امریکا لري کو طالب امریکا دوباره راوستو دا کریډ کته چرته دغه تا ورکه طالب تا ورکه چې طالب دومره زورور دی
امریکا چې پرون د ایران خلاف فیصله وکړه لومبي حمله کېدل آیت الله رضا ملکو صحیح شو امریکا هم داسې کیا کولی شي امریکا قذافي ویسټرن ورلد چې کوم دی نو قذافي ووجو صدام حسین یې ووجو نو د اشرف غني نه حکومت اغستې نشي په 2 هفتې کې د طالب نه حکومت نه اغستې که سبا وغواړي بیا به ته واخلي نو دا بیا ولې دا کار نه کوي همدرد صاحب محترم ته چې وای دا کار کوي سي نو بیا ولې په ګوره ځای معلوم دی ارګ په افغانستان کې نه دی کوم ځای یعنی په 2001 کې چې امریکا را 2001 خبره نه کو ګوره خو 2001 خبره کو اوس کچیرته په امریکا په افغانستان کې وجود درلودل یا د امریکا په خوخه یو جوړ حکومت په افغانستان کې وجود درلودل نو بیا خو د تا دا خبره دلته بيخي صحیح و اما برعکس جمهوریت سقوط کړي امریکا له افغانستان نه وته حتی په امریکا کې د ریپبلیکنز خو دا چې دلته امریکا ماته خوړله په افغانستان کې دا خبره خو امریکا چې دا امریکا ماته نه خوړلې ماته چې کم دینو په افغانستان کې چې کم جمهوریت نظام او غیر انک درته چا درته رنګو یعنی په امریکا په وخت کې ته خو بیا امریکای سره ډایرکټ وسنګ چې پنجابي و سره ډایرکټ وسوم ټرمپ دا اسیم منیر او شهباز شریف د ټرمپ مړې پرسنه ختی تا به هر وخت ورپسې راځوړندې دې طرف ته پنجابي چې کم دی نو د دې جوګه شو چې پنجاب ته پتلوتلو کې د افغانستان حواله کو او کنټرول کیوم په دې یری یوم په دې وجنی ولي یوم په د باندې ورته وی چې دا تاسو مې حواله کړی دی دا په 2001 کې ورته د شپږ نیوي کې د مجاهدینو په دوره کې ورته حواله کړو او بیا دا غینه پس د طالب په دور کې ورته حواله کړو او اوس ورته بیا حواله کو نو دا د پنجابي پروکسی دا د افسوس خبر دی چې افغانستان دومره کمزوري شو چې پنجاب ورته حکومت راو جوړي بس سم ده همدرد صاحب تاسو د خبرو نه من یو شی دلته خلاصه ده